اول الله رب العالمین ادب دا ذکر کوي چې وذکر ربک فی نفسک او یادوت رب خپل فی نفسک په زړه خپل یعنی ته به پنځه وخته منظم کې د قرآن تلاوت بم کې خود هغې نه علاوه بم د الله پاک ذکر دا به کې اشاره د دې خبرې ته چې مومن مسلمان دا به د الله د ذکر نه هېڅ وخت غافل نه که دی ناسی که دی ولاړي که دی ملاستي که شپی که ورځې دی به څوک یادوي الله به یادوي دا مطلب دی د وذکر ربک فی نفسک د ذکر آداب دا دي ځان په پوهه کوي اول ادب خو د ذکر دپاره دا دی چې په ذکر کې اصل دا ده چې بنده چې خپل رب یادوي نو په څه کې به یادوي الله وی فی نفسک په زړه کې به یادوي علماء لیکلی دي و کله چې انسان په دې ژبه باندې الله یادوي لیکن زړه غافله دی زړه بل طرف ته توجه ده د زړه توجه دا بل طرف ته یو په خوله باندې الله یادوي نو وی دې له سړی د ذکر الهي نوم به نشي ورکولی بلکې څومره چې د الله رب العالمین ذکر په قلاره قلاره باندې کو نو زړه به دې ورته برابریږي او په دې کې به ستا نه ریاکاریم ختمیږي او اخلاص به پکې څه کېږي او به پکې پیدا کېږي نو دا یو ادب شو دویم ادب الله ذکر کوي تضرعا ذکر چې کې نو انتهایی عاجزۍ سره دی کې په دې طریقه به د الله رب العالمین ذکر کې کله چې ته الله رب العالمین په دربار کې د هغه ذکر کې او هغه یادې نو عاجزي دې ته وایي چې ستا د دې سترګو نه ورسره کم سے کم اوښکې لاړې شي داسې حالت کې به ته الله یادوي موږ لګې تسبیح مړه او مخامخ به د بل سره خبرې او اوس خو له هغه کالکولیټري ذکر راوتی دی جینکو به هم په دې ګوتو کې اچولي که چینچۍ کې ناستې چې مخامخ به ځوړند دي کالجي به هم اچولې ټک 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 دا ټوله ریاکاري ده ګورې دا یاد ساتئ دغه شیزونو نه ځان وساتئ نبی علیه الصلاة والسلام وی ذکر چې کې د ګوتو په دې بندونو یې کوه چې په ورځ د قیامت د هر بند ستا دپاره بیا ګواهي ورکړي نو دې وجې نه ریاکارۍ نه به ذکر ساتي نو بیا به پکې اخلاص پیدا کېږي نو تضرعا دې ته وایي چې کله دې ذکر کوو نو په دغه وخت کې داسې په دې سترګو نه دې ورسره اوښکې لاړې شي او الله ته زاري کوه او دا خپل ګناهونه را مخې ته کوه چې یا الله زما دا ګناهونه ته څه کړي دا راته معاف کړي دا دویم شرط ادب شو دریم ادب الله ذکر کړی دی وخیفتن ذکر چې کې نو په یره سره دی کې په دغه وخت کې به ته د الله نه یریږي علماو لیکلي دي وایي په کم ذکر کې چې ته غواړې چې زما په ذکر کې دی عاجزیم پیدا شي او خیفتن یره دیم پیدا شي نو دا به هله پیدا کېږي چې ته د دغې کلماتو په معنی باندې پوهېږي دا کم ذکر چې ته کې د دې تاله څه درځي معنی درځي او دا صحیح خبره ده چې کله ته د الفاظو په معنی باندې نه پوهېږې نو ته به پکې څه عاجزي وکړي الله ته ته به د الله نه څه ویرېږي چې د دې الفاظو معنی څه ده چې کله سړی د الفاظو په معنی باندې پوهېږي نو دغې به صفت د عاجزۍ هم راځي او د یرې به پکې هم راځي دې وجې نه تفسیر روح المانی رحمت الله علیه لیکلي دي وایي په هر سړي باندې دا لازم ده او ضروري ده چې دی ذکر کوي یا په مانځه کې چې دی دا کم کلمات وایي د الله اکبر نه سلامه پورې وایي چې کم سے کم د دې په معنی باندې دی څه کېږي دی ورباندې پوهېږي او دا یا ساتئ کم ذکر کې چې عاجزي او یره نه نو هغې کې ګورې خاص اثر هم نه په انسان کې تضرع او خیفتن دا په انسان کې نه پیدا کوي او په دې دوو شرطونو کې الله رب العالمین چې ذکر کړي چې ته الله په زړه کې یادې په عاجزۍ او په یره سه نو په دې کې اصل کې حکمت دا دی کله چې سړی دا ذکر کوي ډېرې کوي نو دا په سړي کې لږه مستي پیدا کوي د سړي کې مستی ډېره زیاته پیدا کړي تاسو به دا خلک لیکدلي دا پیران وغیره کنه ذکر کوي سم ورسره تاویږي په دې میدان کې لوټونه هم په ځان اړوي پټګی هم ته هغلته غوځارېږي قسمه قسم نخرې کوي دا مش شي
نو الله رب العالمین دا دوه قیدونه ځکه لګولي چې عاجزي او یره. نو کله چې ته ذکر کې تا کې چې مستی پیدا شي او پتا کې بیا عاجزي او د الله یره راشي نو دا مستی بدن دا څه کوي؟ دا بدن بیا ختمي. نو دې وجې نه دا کم ملنګان او صوفیا چې ذکر کوي او په دې کې مشي او په ګډا باندې ورځي نو دوی کې اصل کې دا دوه صفته نشته، عاجزي پکې نه یره پکې نه، نو شیطان ور باندې څه شي؟ ور باندې غالب شي. نو د دې وجې نه ذکر دپاره دا ضروري دي چې تی په معنا باندې پوهېږي نو تا کې به عاجزي هم راځي سره د ذکر او یره به در کې هم راځي. بل ادب الله رب العالمین د ذکر کړی دی ودون الجهر من القول. ذکر چې ته کې نو ښکته به یي د وینا اوچتې نه. د دونه معنا دلته دا نه ده یعنی خیر دی په جهر په اوچت اواز هم سړی کولی شي. دونه دلته په معنا د ښکته باندې راغلی. یعنی ته چې کله دا ذکر کې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي ته چې کله ذکر کې په ژبه باندې به کې خو په دومره اواز باندې به وي چې صرف ته په خپله اورې. اشاره د دې ته چې ذکر کې به چغې سوري دا به پکې نه کېږي. که دعا غواړي هم چغې سوري دا به پکې نه وي. حدیث کی راضی دا حدیث امام بخاری امام مسلم رحمت الله علیه راوړی. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي څه کسانو هغوی په اوچت اواز باندې دعا غوښتله او ذکر یې کو په چغه باندې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته غصه شو، ورته یو فرمایل یا ایها الناس اربعوا على انفسکم فانکم لا تدعون اصما ولا غائبا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلي ای خلکو په ځان باندې رحم وکړئ. دا تاسو چې د چا نه دعاګانې غواړئ او د چا ذکر کوئ نو تاسو خو هغه رب ته چغې نه وهئ چې اصمن ولا غایبا چې نه دي هغه کوڼ او نه دي هغه غایب. خو که ته په دې زړه کې خبره وکړې نو هم هغه یې اوري. هغه غایب نه دی، هغه هر وخت کې حاضر ذات دی. او بیا ورته ویلي انکم تدعون سمیعا قریبا. تاسو خو هغه ذات ته اوازونه کوئ چې هغه هر وخت د انسان خبره اوري او قریبا او هر انسان ته نږدې دی. قرآن کې راځي من حبل الورید. وایي د مرۍ کې چې دا کم شارک چې ورته وایي الله وایي د دې نه م زه بنده ته څه یم نږدې یم. نو کله چې سړی ذکر کوي نو افضل ذکر دا دی چې دا به یې په پټه باندې کوي. دې وجې نه علماو ډېر سخت رد کړی دی په ذکر بالجهر باندې چې دا په چغه باندې کم خلک چغې سوري وي او د الله نوم یادوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علی، امام مالک رحمت الله علی، امام شافعی رحمت الله علی، امام احمد رحمت الله علی، دا څلور مشهور امامان ائمه اربعه ورته وایي. د دې ټولو مسلک ګورې دا دی چې که دعا غواړي او که ذکر کې نو په قلاره به وي، چغې به نه وي. چغې وهلو ته هغوی بدعت ویلی. بلکې یو عالم دی ملا علی قاری حنفی رحمت الله علیه هغه لیکلي وقد نص بعض علمائنا بان رفع الصوت في المسجد ولو بالذکر حرام. هغه وایي که چا اگر په جومات کې ذکر په اوچت اواز باندې وکړو نو دی حرام کارو او ورته حرام ویلي. د دې وجې نه ذکر چې کې کوشش کوه دعا غواړي په عاجزۍ سره یې غواړه، په یره سره یې غواړه او په پټ اواز سره یې غواړه. بې ځایه چغې سوري دا به سړی نه وهي. دې ځای پورې خو د ذکر طریقه او آداب بیان کړو. اوس الله رب العالمین د ذکر وختونه ذکر کوي. بالغدو والآصوال، په سبایي وخت کې، والآصوال او بیګایي وخت کې. غدو په عربی کې اصل کې کله چې دا سبا راوخیږي تر نور راختو پورې دې ته عربی کې غدو وایي. او آصوال جمع د اصیل ده، د مازیګر نه وروستو تر نور پرېوتو پورې دې ته عربی کې آصوال وایي، اصیل ورته. اشاره د دې خبرې ته چې د ورځې څو طرفونه شو؟ دوه. نو چې سحر پتا باندې سبا راخیږي نو هم ستا به ژبه د الله په ذکر لمدی. او چې کله ورځ ختمیږي نور ډوبیږي نو هم ته وپسه کی د الله په ذکر کې. اشاره یې دې ته وکړه. او دا دوه وختونه ځکه یاد کړي
چې دا دوه هغه خاص وختونه دي چې دا هر انسان څه چې دا دوه ملایکې په دې اوږو باندې ناست دي کرامن کاتبین چې ورته وایي د دې دواړو ملایکو دا ډیوټۍ چې بدلیږي دا دغه وختونو کې بدلیږي یو د غدو په ټیم کې بدلیږي نو تا چې کم نیک عملونه کړي دغه دوه ملایکې چې اسمان ته ځي دا نیک عملونه ځان سره وخیژئ بره که بد عمل دې کړی هغه ځان سره ویسي نو هلته رب العالمین تپوس کوي چې زما بنده څه حالت کې نو که دغه وخت کې ستا دا ژبه د الله په ذکر لمدی او د شپې تهجدو ته یا راپاڅېدلی یا د سحر جمع کې ولاړې دا ملایک بردوي چې یا الله خو ستا په عبادت کې مشغول او که په بل ګناه په کار کې نو دا اقرار به د باندې کوي دغه رنګ د مازدیګر ټیم کې به د دوی ډیوټۍ بدلیږي نیک اعمال وړي نو ځکه دا دوه وختونه پکې ذکر کړي ولا تکن من الغافلین او الله فرمای انسانا ته مه کېږه د غفلت غافل خلقونه یعنی د دې دوو اوقاتو نه علاوه نور وختونو کې ته څه کوه الله یادوه نو په قرآن او حدیثو کې چې کم ذکر ثابت دی او راغلی دی نو د هغې ډېر زیات اهتمام کوئ خاص کر دا صبح شام اذکار چې کوم دي دې څه کارډونه ما دې ملګرو ته ورکړي دا مخامخ چاټ هم لګېدلی دی صبح شام اذکار د دې ډېره پابندي کوئ کله چې فرض منځو شي د نبی علیه الصلاة والسلام د صحابو به دا طریقه وه چې فرض مونږ به وشو سمدس به نه پاسېدل په فرض مانځه پسې دې خوا چاټ لګېدلی دی دې کې د هر کتاب سره د حدیث حواله ذکر ده نبی علیه الصلاة والسلام او صحابو به دا اذکار ویلو د دې اذکارو نه پس بیا به دعا غوښتله موږ څه کوو موږ که امامان دي او که مقتدیان دي خو چې څنګه سلام وګرځي بس مقتدیم په تادی کې او اکثر امام صاحب هم تاسو د جماعتونو کې وګورئ نو که امام صاحب په صحیح طریقه عمل شروع که مقتدیان الحمدلله دا منون کې خلک دي په خپله به پوه شي نو امام صاحب هم اللهم انت السلام ومنک السلام بس په مخ لاس راکړه ګیسته پاسي نا کوشش دا کوئ فرض مانځه پسې د اذکار کوئ هغې نه پس بیا دعا هم ځان نه غوښتلی شي هغې نه پس بیا څه کوئ بیا پاسېږئ